د هرات ولایت جګړه په هرات ښار کې څه تیریږي؟ محلي چارواکو اعلان کړی دی چې د هرات په مختلفو برخو کې د امنیتي او ولسي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. د هغوی په خبره د افغانستان هوایي قواوو د حملو په نتیجه کې طالبان د هرات د غربي برخې څخه وتلي دي. د هرات په جنگ کې د اسماعیل خان حضور. په هرات کې د طالبانو د حملو تر ډیریدو وروسته د جهاد د پخواني قومندان اسماعیل خان په مشرۍ ولسي حرکت شروع شوی دی. د مالان پر پلو باندې د طالبانو تر حملې وروسته د اسماعیل خان قواوې د جبهې اول خط ته تللي دي. ځینې معتقد دي چې په دې جنګ کې د جهاد د وخت د قومندان حضور د هرات د خلکو او امنیتي قواوو د روحیې د تقویه کېدو سبب شوی دی. بلخوا طالبانو د هرات د 13 ولسوالیو تر نیولو وروسته خپلې حملې د انجیل او ګذري او هم د ښار په شاوخوا باندې ډېرې کړې دي. د دغو حملو په نتیجه کې د طالبانو د انجیل او ګذري ولسوالیو سره په 8 کیلومترۍ کې څو امنیتي پوستې هم سقوط کړي دي او د امنیتي قواوو یو تعداد کسان یې مړه او زخمیان کړي دي. په هرات کې د ملګرو ملتونو د سازمان پر دفتر باندې حملې هم په داخل او هم په خارج کې سخت عکس العملونه د ځان سره درلودل. د هغې حملې له جملې څخه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دغه حمله وغندله او د عاملینو د پیژندلو او محاکمه کېدلو غوښتنه یې وکړله. د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون په دغه خبره دغه حمله د جنگي جنایت په قطار کې راځي. د افغانستان د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې هرات یې د ځانګړو قطعاتو په سلګونو کسان لیږلي دي. په دغه ولایت کې د جنگ رهبري د افغانستان د امنیتي مسایلو مرستیال پر غاړه لري. د دفاع او داخله وزارتونو ویاندویان وایي چې په دغه ولایت کې خصوصا د ښار او شاوخوا کې به د طالبانو د سرکوب کولو تعرضي عملیات لا هم ډیر شي. د طالبانو د حملو د بیرې د هرات ښار په دغه ورځو کې تر پخوا ډیر خالي شوی دی. په اجتماعي شبکو کې د طالبانو پراخو تبلیغاتو د هغوی پرمختګ ته لا زمینه برابره کړې ده. د هرات محلي چارواکي ټینګار کوي چې د ګذري او انجیل پر ولسوالیو باندې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ډیر فامیلونه چې خپل کورونه یې پریښي وو ښار ته پناه وړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.